دا گیمونه مه کوئ. علماو فتوی ورکړي دي که څوک یې کوي یا یې کړی هغه یې هم ایمان تازه کړي او هم د نکاحګانې تازه کړي. دی باندې سړی کافر کېږي. هغه کې بیت الله شریف ته په بیت الله کعبه باندې ډزې کېږي. پکې کعبه شعائر الله کې راځي. د هغې تکریم احترام فرض ده. دې نه ځان وساتئ. که چا کړی وي نو هغه د توبې وباسي، تجدید د ایمان دی وکړي. او که یې نه یې کړی هغې نه د داسې ځان وساتي لکه سړی چې د خنزیر د غوښې نه ځان ساتي یا د وینې نه. دویم ځینې مسلمانان د هغې ږیره باندې ډیزاینونه جوړوي. دا ږیره باندې ډیزاینونه مه جوړوئ. که څوک غواړي چې د قیامت په ورځ د الله نبي زما شفاعت وکړي، ما ته د کوثر اوبه راکړي، ما د خپلې جنډې لاندې ودروي، هغه د په ږیرو ډیزاینونه نه جوړوي. دا انګلیش انسې د ورباندې نه لیکي. او که څوک د رسول الله شفاعت نه غواړي، د کوثر اوبه نه غواړي، د حضور جنډې لاندې ودرېدل نه غواړي، هغې د بیا په ږیرو ډیزاینونه کوي. موږ در باندې خفه کېږو، دنیا او آخرت هم خرابېږي. ځوانانو په ږیرو باندې ډیزاینونه مه جوړوئ. خرول هم حرام دي، خو ډیزاین جوړول د ټولو نه عظیمه ګناه ده او عظیم جرم ده. اقول قولي هذا استغفر الله.